بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. دغه کریم پاک لباندې کوم ستاسو ته په دې ویډیو کې کاریږي مخکې هم مال تاسو سره خبرې کړې وي. یو صوتي پیغام می د ویډیو په شکل کې نشر کړی وو، هغه به تاسو اوریدلی وي، خو هغه نیمګړی پاتې شوی، نیم یې ډاونلوډ شوی و، نیم پاتې شوی و. غواړم چې په دې هکله باندې څه اضافي معلومات له تاسو سره شریک کړم. دا د دې کریم ګټې لکه دا څنګه چې ما مخکې بیان کړي وي، د بندونو د دردونو، د ملا د درد، په بدن کې هر ځای کې درد وي، که په هغې باندې په ورځ کې 2-3 وارې ولګول سي او استعمال سي او د څه وخت لپاره دوام ورباندې وکړي، هغه درد بالکل له منځه وړي، ختموي. د ما تکلیف ولله الحمد ډېره حده یې راکم کړی ده، ډېر زیات یې راکم کړی ده. او د دې صوتي پیغام په پای کې د عربي غږېدا وه، مخکې ما وعده در سره کړې وه چې هغه به تاسو واورئ، خو چونکې هغه ویډیو نیمګړې پاتې شوې وه، نو په دې وجه باندې هغه پیغام نه و نشر شوی. په دې صوتي پیغام کې به له تاسو سره د هغه عرب ورور غږېدا هم دغه کړو، وابورئ. هغه په دې خپل صوتي پیغام کې وایي چې د ما د ګونډې تکلیف و او ډېر زیات و. ډاکټر ته ولاړم، معاینات مې وکړو، اکسرې مې ویستلې. ډاکټرانو راته وویل چې ته به د دې عملیات کې بلې هیڅ علاج نشته، د تا د ګونډې د بندونو په منځ کې ګیج راغلی ده، فاصله راغلی ده او د دې جوړېدا امکان نه لري، خامخا به عملیات کوي. هغه وایي چې زه د دې عملیاتو په انتظار باندې وم. یوه میاشت ډاکټر وخت راته راکړی و، یوه میاشت وروسته به زه ورتلم او بیا به مې عملیات کول. خو په دې منځ کې یو عربي ورور ما ته دا ملهم راته راوړو او ما ته ویل چې دا استعمال کړه. د دې استعمال مې شروع کړو، هغه تکلیف مې ختم شو او داسې ختم شو چې مخکې هم په داسې شکل باندې صحتمند نه وم لکه څومره چې اوس یم. لمونځ په عادي شکل باندې کومه، ګرځم راګرځم، نه درد شته، نه تکلیف شته، نه هغه اوازونه شته چې د ما په ګونډو کې بالکل ښه ویم. نو بیا دا کریم ولو که په دې هکله باندې ما ته مخکې معلومات وو او په دې مورد کې ما یوه لیکنه هم کړې وه تقریبا 1 کال یا څه وخت مخکې، او په فیسبوک باندې مې نشر کړې وه. خو په دې وخت کې چې ما ته دا د ګونډې تکلیف پیښ و، دا کریم مې بالکل له ذهنه وتلی و. چې دې عربي غږېدا مې واورېدله، ما هم واخیستلو، استعمال مې شروع کړو، ډېر ورسره ښه شوی یم. تقریبا 3-4 ورځې کېږي چې استعمالوم یې، خو په داسې منظم شکل مې 3 وارې په ورځ کې نه ده استعمال کړی، کله 2 وارې استعمال کړم، کله 1 وارې استعمال کړم، خو تکلیف مې ډېر راکم کړی ده. په خاص طور باندې چې کله استعمال کړم له هغې چې 15 دقیقې یا 10 دقیقې وروسته هغه درد بالکل ختم شي، بالکل هېڅ نه احساس کوم. که پښه ښورومه، که راټولومه، نو بالکل ښه یم الحمدلله. او که داسې وي چې څه وخت یې پرېږدم یا مثلا په ورځ کې 1 وارې غوړ کړم، بیا خامخا څه درد راته پیدا کېږي. نو که دا څوک په منظم شکل باندې پرله پسې د څه وخت لپاره استعمال کړي، هغه درد یې بالکل له منځه وړي. یو خدا خبره ده. بله خبره دا ده چې دغه کریم دلته په امارات کې قیمت تقریبا 2,500 روپۍ ده او مختلف قیمتونه دي، خو ادنا قیمت یې کم از کم قیمت یې 2,500 روپۍ ده، یعنی تقریبا 250 درهم یې دلته قیمت ده او تر دې په زیات قیمت باندې پیدا کیږي، تر دې کم قیمت نه پیدا کیږي. دا قیمت دلته او ما یو اندازه اخیستی دي. نو کوم دوستانو چې مخکې له مخکې غوښتي دي او له موږ سره نمونه ثبت دي، هغو ته یې وړو. او که څوک غواړي نو هغه د موږ ته خامخا په واتساپ باندې پیغام پرېږدي. د واتساپ نمبر د ما په دې سکرین باندې تاسو ته ښکارېږي، په دې شماره باندې تماس را سره ونیسئ ان شاء الله تعالی. چې هر څوک یې غواړي، یو غواړي 2 غواړي، د هغو د غوښتنې په اندازه به زه دا کریم له ځان سره دروړم، اضافه نه. ځکه چې یو خدا ده چې دا زیاته کوانټیټي سي، هلته په دغه کې په دا ایرپورټو کې یا په هوایي ډګرونو کې مشکلات جوړوي، ګمرکاتو باندې راځي یا نور مصارف یا څه اعتراضاتو باندې کې چې دومره اندازه ته څه کوي سوړې. نو په دې وجه باندې زیات نه سم وړلای، لږه اندازه وړم او صرف د هغه چا لپاره چې څوک یې مخکې له مخکې ونیسي. او د نیولو طریقې دا ده چې دغه ما د واتساپ په نمبرو باندې ما ته اطلاع راکړي او په 2 نمبرو باندې زه ایزي پیسه اکاونټ او جیز اکاونټ دواړه په دې نمبرو باندې لرم. نو کې په دې نمبر باندې راته جمع کړي، ما د واتساپ نمبر باندې پیسې راته جمع کړي، ما ته اطلاع راکړي، د هغو نمونه به ما ځان سره لیکلي وي او د هغو د نمونو په اندازه باندې به دا کریم زه اخلم او له ځان سره یې دروړم. صحیح ده ان شاء الله تعالی. بل په دې ویډیو کې تاسو ته یو قسم ګولۍ ښیم، هغه هم د همدغې کمپنۍ جوړې دي، کاناډایي کمپنۍ ده، دغه د ارتریفلیکس په نامه باندې ویټامین D3 ګولۍ دي، یو 100 دانې په یو قطۍ کې راځي، 10,000 روپۍ قیمت ده.
1000 روپۍ دلته 200 درهم په امارات کې قیمت هم په دواخانو کې نه پیدا کیږي له امازون یا انلاین به راغواړي او دالت په پاکستان کې یو ځای کې پیدا کیږي الله تعالی به علم لري څنګه کیفیت به هغه اوریجنل شی به اصلي شی به نه به خو حالت هم قیمت 400 روپۍ ده دا ګولي کڅوک واړي دا ګولي هم ځان سره جوړم په همدغه قیمت باندې په همدغه 1000 روپۍ باندې کې څوک واړي نو هم مخکې ماته اطلاع راکړي او لما سره په واتس اپ باندې اړیکې ونیسي پیسې برات جمع کړي او ماته به اطلاع راکړي ان شاء الله تعالی سدا وزه لزان سره دی وګونه پر ول لپاره چې وخت وي یو لپاره درولای سم نو دا چونکې ګران دي او د هر چا وس نور باندې رسیږي په دې وجه باندې غواړم دی ویډیو په ذریعہ باندې تاسو ته خبرتیا درکم سیدا مخکې تاسو لما سره خپل نوم ولیکي او پیسې رات جمع کړئ کې څوک والی دا د سپوډاګانو لپاره د سپینګلور لپاره دغه چا لپاره چې غب شوګر باندې اخته وي دغه چا لپاره چې دغه اډو کې کمزوري بندونه کمزوري دیغه لپاره ډیر ګټور دي دا ګولي کدا ګولي او دا کریم دواړه په یو ځای باندې یو څوک استعمال کی هم له دیني خوښ بدن جوړي هم له دی باندې خو نو ان شاء الله تعالی ډیر ګټور دي او دا د ما د دې صوتي پیغام پای کې د عربي غږیدا تاسو اورم چې هغه بار په دې خپل ویډیو کې په دې خپل پیغام کې قسم خوري چې دا ډیر ګټور دي او زه بالکل سر جوړ شوم او خاص د الله تعالی د رضا لپاره د خپل تجربه له تاسو سره شریکوم چې تاسو هم لدی فائدہ واخلئ په دعاګانو کې یاد ساتئ زه حکیم مولوی قدوسی خبرې کوم زما د واتس اپ شمیره تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاریږي په دې اړیکه را سره ونیسئ والسلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير أيها الزملاء، أسأل الله أن يوفقكم إن شاء الله وينصركم ويثبت أقدامكم. عندي معلومة بس حبيت أزودكم بها يا طويل العمر. أنا إنسان والله كنت تعبان من مفاصلي اللي هي الركب، احتكاك في الركب، وحولوني على طبيب العظام على أنه يا يسوون لي عملية يا يسوون لي يضربوني إبر، وارسل لي واحد برهم وقال استخدمه وإن شاء الله أنك ما تشوف العافية. والله الذي لا إله إلا هو يا أخواني أنا أرسلتها للفائدة لكم وأبغى الأجر وأبغاكم تدعون، وأي واحد عنده ألم في المفاصل أو احتكاك في الركب ترسلون له هذا العلاج، وسأل الله أن يشافيه، والمشافي الله قبل كل شيء. واستخدمت يا إخواني والله رجعت زي ما كنت، والله الذي لا إله إلا هو. عندي موعد شهر 7 مع طبيب العظام، والله يا إخواني والله الذي لا إله إلا هو إني زي من أول وأحسن في الصلاة في المشي، والحمد لله هذا من فضل ربي. فحبيت أزودكم بالمعلومة هذه وأزودكم الآن بصورة البرهام، انشروه لأي واحد من جماعتكم أو الناس عنده ألم في الركب أو شيء أو في المفاصل، وسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتي وحسناتكم، ولا تنسونا من الدعاء.